بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک دی ویکیول. ویکیول څه څیز دی؟ ډیفینیشن لرازو a fluid filled sac bounded by a single membrane. دا ویکیول زموږ سره یو داسې تیلی ده، یو داسې شاپر دی. سیک څه ته وایي؟ تیلی ته یا شاپر ته، چې دا فلوید فیلډ دی، یعنی مطلب د اوبو نه ډک دی. ټیک ده که نه؟ او بله خبره مونږ دا وکړه چې باونډډ بای ا سنگل ممبرین، او د دې نه چارچاپیره سنگل ممبرین تاو دی. صحیح ده که نه؟ یو ممبرین کې تاو دی. یاد ساتئ څه ارګنیلز داسې دي چې په هغې کې د سره ممبرین شته نه، په هغې کې ممبرین نه وي. څه ارګنیلز داسې دي چې د هغوی نه سنګل ممبرین تاو وي، او څه ارګنیلز داسې دي لکه مایټوکانډریا، کلوروپلاست، نیوکلیس چې د هغوی نه دوه ممبرینز تاو دي. نو دا ویکیول زموږ سره داسې ارګنیل دی چې په دې کې هم سنګل ممبرین دی، یو ممبرین دی پکې. صحیح ده؟ انشاءالله هغې باندې به ځان له کلاس بیا واخلو چې کم کې ممبرین نشته، په کم کې یو ممبرین دی او په کم کې دوه ممبرینز دي. صحیح ده؟ ښه، ډسکوري د ویکیول. نو انټوني وان لیونهوک ساینسدان چې کوم دی نو په پلانټ سیل کې په اوله پیره باندې په 1676 کې ویکیول سټډي کړی و، لیدلی و. ټیک شو؟ ډسکور کړی و. پریزنٹ ایل دا ویکیول په چا کې پریزنٹ وي؟ نو دا په یوکریاټک سیل کې پریزنٹ وي، یعنی مطلب زموږ سره چې کوم انیمل سیلز دي، پلانټ سیلز دي. یاد ساتئ په پروکریاټک سیل کې هم زموږ سره شته ګیس ویکیول ورته وایي. په هغې کې زموږ سره چې کوم دی نو هوا موجود وي، د دې دپاره چې د دغه کم پروکریاټک ارګنیزمز دي چې د دوی د وزن کم وي او دا په اوبو کې چې کوم دی نو باونسي کولی شي، نو مطلب اوچت تللی شي په اوبو کې. صحیح ده؟ نو د هغې دپاره پکې موجود وي، خو هغه څوک داسې ډېر نه سټډي کوي. موسټلی چې کوم زموږ سره د ویکیول خبره کله کېږي نو هغه د یوکریاټک ویکیول کېږي، یعنی مطلب کوم چې خاص کار زموږ سره په چا کې پریزنټ وي؟ په پلانټ کې. یعنې دا زموږ سره چې کوم دی نو په انیملز کې هم پریزنټ وي، په پلانټس کې هم پریزنټ وي، په پروټیسټ کې هم پریزنټ وي. صحیح ده که نه؟ ښه، دغه شانتې زموږ سره په پروکریاټس کې هم پریزنټ وي. نمبر اینڈ سایز لکه اوس مونږ راشو نو چې یعنې مطلب دا زموږ سره وي نو څو وي او سایز یې څومره وي، وړوکی وي، غټ وي، څنګه وي. نو اول نمبر مونږ انیمل سیل له راشو چې په انیمل سیل کې مور دین ون وي، یعنې مطلب د یو نه سیوا ویکیولز پکې موجود وي په انیمل سیل کې. خو یاد ساتئ چې سمال ان سایز، سایز یې څه وي؟ وړوکی وي. بله خبره دا ده چې دا ټمپرري وي، یعنې مطلب عارضي طور وي. ویکیول جوړ شي ختم شي، جوړ شي ختم شي. صحیح ده که نه؟ او د دې کار څه وي؟ ټرانسپورټ اینډ سټوریج. د دې کار وي سیز د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسپورټ کول، او د دې سره سره سټوریج، سیز سټور کول د څه ټایم دپاره. صحیح ده؟ که مونږ مچیور پلانټ سیل له راشو چې یعنې مطلب کوم زموږ سره بالغ پلانټ سیل وي. صحیح ده که نه؟ مطلب ښه غټه سیل وي د پلانټ. نو مینی سمال ویکیولز فیوز ټوګیدر. پلانټ سیل کې داسې کار وي چې ډېر زیات واړه ویکیولز فیوز کېږي د یو بل سره، رایوځای کېږي. ټیک ده که نه؟ یعنې که تاسو دې پلانټ سیل ته وګورئ نو په دې کې زموږ سره دا په ریډ کلر کې چې کوم دی نو دا سیل وال دی، په دې بلیک کلر کې چې کوم دی نو دا زموږ سره سیل ممبرین شو، دې منځ کې چې کوم دی نو دا نیوکلیس شو، او دا پکې واړه ویکیولز چې کوم دی نو مینی سمال ویکیولز دي. ټیک ده که نه؟ په نیکسټ ټاپک کې که تاسو راشي نو دا زموږ سره سیلوال دی، دغه بیا سیل ممبرین دی. دا د دې وړو ویکیولز نه لږ غټ ویکیولز جوړ شوي دي. صحیح ده که نه؟ مطلب ځکه چې دا د یو بل سره فیوز شوي دي لږ ډېر. او که فاینلي بیا مونږ میچور پلانټ سیل له راشو، کوم چې غټ سیل دی، بالغ پلانټ سیل دی، نو په هغې کې زموږ سره چې کوم دی نو دا نیوکلیس دی، او دا واړه ویکیولز چې کوم دی نو دا راجمع شوي دي، او دا یو غټ ویکیول یې جوړ کړی دی. ټیک ده که نه؟ نو د دې غټ ویکیول په وجه باندې دا نیوکلیس سایډ طرف ته تللی دی اوس. صحیح ده که نه؟ د دې غټ ویکیول په وجه باندې دا نیوکلیس سایډ طرف ته پوش شوی دی. صحیح ده؟ نو یاد ساتئ اینډ فارم ون لارج سنټرل ویکیول. مونږ دا خبره وکړه چې سمال ویکیولز راجمع شوي دي او ون لارج سنټرل ویکیول یې جوړ کړی دی چې دا اوس د پلانټ سیل په سنټر کې دی. صحیح ده؟ ممبرین لکه مونږ راشو نو د دې ممبرین ته ټرونوپلاست وایي، او دا ډېر الاستیک ممبرین وي. الاستیک څه ته وایي؟ یعنې مطلب که مونږ د غوږ ته وګورو که نه، دا مونږ ډېر همداسې کوو، خو چې بیا یې پرېږدو دا واپس خپل ځای له ځي. دې ته څه وایي؟ الاستیسیټي، الاستیک ورته وایي. صحیح ده؟ نو دغه شانتې د دې ویکیول چې دا کوم ممبرین دی، دې ممبرین ته ټرونوپلاست وایي،
او دا ډیره الاستیک ممبرین وي، الاستیسیټي پکې وي، یعنی مطلب دا زموږ سره داسې کېدلی شي. صحیح ده؟ او یاد ساتئ چې دا پرمننټ وي، مستقل طور وي، بیا په پلانټ سیل کې دا مستقل طور موجود وي، پرمننټلی. او د دې کار دی ریجیډیټي ورکول، پلانټ سیل له سختوالی ورکول، اینډ سټوریج او سیزونه سټور کول، یعنی مطلب اوبه، سالټس، د دې نه علاوه نور سیزونه چې کوم دی ویسټ وغیره دا د ځان سره سټور کول. ٹھیک ده؟ که مونږ پروټیسټ له راشو که نه، یعنی مطلب کوم چې زموږ سره دغه دي امیبا، پیرامیشیم، یوګلینا، کلیماډوموناس وغیره، دغې ته څه وایي؟ پروټیسټ ورته وایي. نو په پروټیسټ کې زموږ سره کنټریکټایل ویکیولز وي او د دې سره پکې فوډ ویکیولز وي. ٹھیک ده؟ اوس کنټریکټایل څه ته وایي؟ چې یعنی مطلب هغه زموږ سره کنټریکشن او ریلیکسیشن کولی شي. ٹھیک ده که نه؟ نو هغې ته کنټریکټایل ویکیول وایي. او بل زموږ سره فوډ ویکیولز دې ته وایي چې یعنی مطلب په دې کې دننه فوډ وي، خوراک وي پکې. صحیح ده؟ د دې کار څه دی؟ آسمو ریګولیشن کول. دا چې کوم کنټریکټایل ویکیول دی د دې کار وي آسمو ریګولیشن. آسمو ریګولیشن څه ته وایي؟ چې یعنی مطلب د اوبو او د سالټس، د واټر او د سالټس کنسنټریشن مینټین ساتلو ته څه وایي؟ آسمو ریګولیشن ورته وایي. ټیک ده؟ نو مطلب دا ریګولیټ کوي څه؟ د سالټس او د واټر کنسنټریشن په پروټیسټ کې کنټریکټایل ویکیول چې کوم دی. صحیح؟ او د دې نه علاوه ډایجیشن، کوم چې زموږ سره فوډ ویکیولز جوړ شي نو هغه فوډ ویکیول څه کار کوي؟ دغه خوراک پکې موجود دی، د دغې سره لایسوسوم ملګری شي او دغې کې دننه ډایجیشن وشي. نو کار یې څه دی؟ ډایجیشن او آسمو ریګولیشن. د چا؟ د فوډ ویکیولز او د کنټریکټایل ویکیولز. نو آسمو ریګولیشن ته موږ لیکلي دي چې یعنی مطلب ایکسکریشن اف ویسټس اینډ واټر. ټیک ده؟ اوس به موږ راشو ډایګرامز له، چې یعنی مطلب که ډایګرامیټیکلي موږ وګورو نو دا زموږ سره انیمل سیل دی، دا یو. ټیک شو؟ په انیمل سیل کې زموږ سره چې کوم دی نو دا نیوکلیس دی، او دې خوا پکې مطلب زموږ سره چې کوم دی مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره د دنیا سیزونه په دې سایټوپلازم کې موجود دي. خو د هغې سره زموږ څه کار نشته. موږ مینلی څه له راځو؟ فوډ ویکیول له راځو، چې یعنی مطلب دا زموږ سره یو داسې ویکیول دی چې په دې کې خوراک موجود دی. ټیک شو؟ دا ویکیول څنګه جوړېږي؟ دا د انډوسایټوسس په ذریعه باندې جوړېږي، کوم چې فیګوسایټوسس یو قسم دی. نو هغې باندې جوړېږي. هغه بیا هلته کلیر کړو چې څنګه جوړېږي، خو یعنی مطلب په دې کې خوراک موجود دی. نو دې ته موږ وایو فوډ ویکیول. ټیک شو؟ که موږ پلانټ سیل له راشو، دا زموږ سره پلانټ سیل ورته موږ لیکلی دی. دا زموږ سره سیلوال دی، دا بلیک کلر کې سیل ممبرین دی، دا نیوکلیس سایډ طرف ته پوش شوی دی، او په دې سنټر باندې زموږ سره چې کوم دی نو سنټرل ویکیول دی. ټیک شو؟ د پلانټ سیل. که دغه شانتې موږ پروټیسټ له راشو یعنی مطلب دا زموږ سره پیرامیشیم دی. ټیک شو؟ د پیرامیشیم کې دا زموږ سره سیلیا دی د دنیا، دا پکې د لوکوموشن دپاره په کار راځي، یعنی مطلب د یو ځای نه بل ځای ته د تللو دپاره. او په دې کې دننه چې کوم زموږ سره دا سټرکچر دی نو دې ته موږ کنټریکټایل ویکیول وایو، او چې کوم دا سټرکچر دی نو دې ته موږ فوډ ویکیول وایو. دا کنټریکټایل ویکیول چې کوم دی نو دا څه کار کوي؟ دا پروټیسټ خو چونکې زموږ سره په دې کې په دې پروټیسټ کې د سالټ مقدار سیوا وي، یعنی مطلب سلوټس او سالټس پکې څه وي؟ سیوا وي. او دا خو مینلی زموږ سره په فرش واټر کې اوسېږي. نو په فرش واټر کې د اوبو مقدار سیوا دی او د مالګې مقدار پکې کم دی. په دې وجه باندې د بهر اوبو نه دې ارګانیزم ته، دې پیرامیشیم ته دننه اوبه ځي. نو چې دننه ورته اوبه ځي نو د دې پیرامیشیم دا سایز خو به مطلب سیوا کېږي، دا به پړسېږي، د شلېدلو خطره یې ده. په دې وجه باندې په دې کې دننه کنټریکټایل ویکیولز جوړېږي. دا کنټریکټایل ویکیولز دغه اضافي اوبه راجمع کوي، او دا کنټریکټایل ویکیول دلته راځي، د سیل ممبرین سره اټیچ کېږي او دا اوبه بهر ته ولي. نو یعنی مطلب دننه واپس د اوبو هغه مقدار کمی، یعنی مطلب خپل ځان شلېدلو له نه ورکوي. ټیک ده؟ دغه شانتې چې پکې کوم ویسټ وغیره وي نو هغه هم په دې کې جمع کېږي، او دا چې کله ممبرین ته راشي او بهر اوبه ولي نو د هغې سره ویسټس هم وولي. نو یعنی مطلب دا زموږ سره څه کار کوي؟ آسمو ریګولیشن کوي. ټیک شو؟ دغه شانتې که موږ راشو سره فوډ ویکیول له، نو دا فوډ ویکیول څنګه چې دلته جوړ شوی وي دغه شانتې دلته هم دا جوړېږي د انډوسایټوسس یعنی د فیګوسایټوسس په ذریعه باندې. په دې کې دا خوراک موجود دی. د دې ډایجیشن بیا داسې کېږي چې لایسوسوم راشي، د دې سره اټیچ شي، دا خوراک پکې ډایجسټ شي. نو موږ وایو چې په فوډ ویکیول کې ډایجیشن کېږي. ټیک شو؟ نو دا ډایګرامیټیکلي دي. دغه شانتې که موږ کنټینټس له راشو چې یعنی مطلب په ویکیول کې دننه څه موجود وي، څه کنټینټس وي پکې، نو خاص کار موږ د دې
پلانټ ویکیول چې کوم دی نو خبره وکړو. نو په دې کې زموږ سره موسټلی اوبه موجود وي، زیات مقدار پکې د اوبو وي، دا د اوبو نه ډک وي. د دې نه علاوه پکې سالټس هم وي، مالګه مطلب سوډیم، پوټاشیم، کیلشیم وغیرہ وغیرہ مختلف قسم سالټس پکې وي. د دې نه علاوه پکې انزایمز موجود وي، نو انزایمز هم پکې وي. دغه شانتي پیګمنټس، کلرډ سیزونه چې کوم دی، رنگدار سیزونه پکې موجود وي، پیګمنټس. دغه شانتي کاربوهایډریټس پکې لږ ډېر موجود وي، امینو ایسیډز پکې لږ ډېر موجود وي. په دې وجه باندې آلسو کالډ سیل سیپ، په دې وجه باندې دې ته سیل سیپ هم وایي. په دې ویکیول کې چې دننه کم دا سیزونه موجود دي کنه، دې ټولو ته په شریک باندې څه وایي؟ سیل سیپ ورته وایي. ټیک ده کنه. دلته دې کې چې کوم سیزونه موجود دي دې ته څه وایي؟ سیل سیپ ورته هم وایي. ټیک ده. که موږ راشو فارمیشن لا چې یعنې مطلب دا جوړیږي څنګه، خاص کار د پلانټ سیل کې چې کوم خبره موږ کوو د دې ویکیول، نو دا جوړیږي څنګه؟ نو یاد ساتئ چې ویکیول اوریجینیټ فرام انډوپلازمیک ریټیکولم اینڈ ګالجی اپریټس. دا چې کوم دی نو دا زموږ سره د انډوپلازمیک ریټیکولم او د ګالجی اپریټس نه شروع کیږي. کله چې مطلب پلانټ سیل وړوکی وي نو واړه ویکیولز پکې د دنیا شي د انډوپلازمیک ریټیکولم او ګالجی اپریټس نه جوړیږي، او د هغې نه پس دغه واړه بیا ویکیولز راوځي کیږي او یو لارج سنټرل ویکیول جوړ شي د دې نه. ټیک شو. که موږ راشو فنکشنز اف ویکیول، نو ټرجیډیټي ان پلانټ سیل، د دې کار دا دی چې دا پلانټ سیل کې ټرجیډیټي راولي. اوس ټرجیډیټي څه ته وایي؟ یاد ساتئ، کله چې مطلب د اوبو مقدار بوټي ته کم شي نو بوټی څه شي؟ مړاوی شي، ځکه چې په سیلز کې د اوبو مقدار کم شي. خو چې کله بوټي ته اوبه ورشي نو دغه اوبه بوټی جذب کړي، سیلز چې کوم دی نو هغې ته اوبه لاړې شي او دغه سیلز چې کوم دی نو ایغې نیغې شي، بالکل دغه شي. دغې سیلز ته بیا موږ څه وایو؟ ټرجیډ سیل ورته وایو، چې کله پکې د اوبو مقدار برابر وي او دا ښه پړسېدلي وي، نیغه ولاړه وي، نو دې سیل ته څه وایي؟ ټرجیډ سیل ورته وایي. نو دا ټرجیډیټي پکې څنګه راځي؟ ګوره، کله چې د سیل نه چارچاپېره اوبه راشي که نه، د پلانټ سیل خبره کوم، نو دا اوبه دې دغه ته لاړ شي، کوم چې زموږ سره مطلب سایټوپلازم دی، او سایټوپلازم نه بیا ډایرکټ چې کوم دی نو زموږ سره چېرته راشي؟ ویکیول ته راشي. نو په دې ویکیول کې چې کوم دی نو زموږ سره دا اوبه جمع کېږي نو دا ویکیول وپړسېږي. چې ویکیول وپړسېږي نو دا نور ټول سیل ورسره وپړسېږي، نو دې سیل ته بیا موږ څه وایو؟ ټرجیډ سیل ورته وایو. نو ټرجیډیټي راولي په پلانټ سیل کې. سپورټ اینډ ریجیډیټي ان پلانټس، او د دې ټرجیډیټي په وجه باندې پلانټ ته سپورټ میلاو شي او ریجیډیټي ورته راشي. یعنی مطلب که بوټی مړاوی دی خو چې کله ورته اوبه راشي نو دا نیغ شي. ټیک ده که نه؟ نو سپورټ اینډ ریجیډیټي ورته پرووایډ کیږي د څه په وجه باندې؟ د ویکیول په وجه باندې. ټیک شو. سټوریج کوي، زموږ سره سیزونه سټور کوي. څه سټور کوي؟ موږ ووایو چې اوبه، کاربوهایډریټس، امینو ایسیډز، سالټس او پیګمنټس، کلر سیزونه که نه، یعنی مطلب نور هم د دنیا سیزونه چې کوم دی نو په دې کې سټور وي. ټیک ده. اوس پیګمنټس تاسو ته مو وویل چې کلرډ سیزونه دي که نه، رنګدار سیزونه، یعنی مطلب انتوسیانین پکې یو قسم دی، یا مطلب نور هم داسې کېدلی شي. د دې کار څه وي؟ یعنی مطلب دا زموږ سره چې کوم دی نو د ګل نه دی، ګل دا هم په دې کې هم د پلانټ سیل وي که نه، او په دغه پلانټ سیل کې ویکیول هم وي. یعنی مطلب په دې کې زموږ سره چې کله پیګمنټ موجود وي نو دغه ګل مختلف کلرونه پرووایډ کوي. دغه مختلف کلرونه چې کوم دی نو دا څه کوي؟ بیا د دې په وجه باندې دغه ګل له انسیکټس راځي. ټیک شو که نه؟ مطلب حشرات، بلبلکۍ وغیره چې کوم بټرفلایز دي که نه، دا ورله راځي، او مچۍ وغیره. نو په دې کې زموږ سره څه چل کېږي؟ پالینیشن پکې کېږي. نو یعنی مطلب د بوټي چې کوم نسل دی نو هغه سیوا کېدلو کې هیلپ ورکوي. دغه شانتې پروټیکشن ورته پرووایډ کوي د الټراوایلټ لایټ نه. صحیح ده که نه؟ دا پیګمنټس چې کوم دی دا په دې بوټي کې په ریپروډکشن کې هیلپ ورکوي او په پروټیکشن کې هیلپ ورکوي د سن ریز نه چې کوم د سن نه د نور نه چې کوم خطرناکې شعاګانې راځي، الټراوایلټ لایټس، نو د هغې نه دا بوټی چې کوم دی نو بچ کوي. ټیک شو. دغه شانتې آسمو ریګولیشن ان پروټوزوا، چې کوم پروټوزونز دي که نه، یعنې مطلب کوم چې مونږ دا ووایو امیبا، پیرامیشیم وغیره، نو په دې کې څه ډول کوي؟ آسمو ریګولیشن کوي. مونږ ووایو چې د سالټس او د واټر چې کوم کنسنټریشن دی نو دا مینټین ساتي. ډیټاکسیفیکیشن یعنی سټورز ټاکسیک مټیریل،
چې کوم خطرناک سیزونه دي، زهرجن سیزونه دي، نو هغه دا ویکیول د ځان سره سٹور کوي. ګوره په انسان کې یا مطلب په ځناورو کې خو د فلټریشن لپاره څه لګېدلي دي؟ ګردې لګېدلي دي. یعنې مطلب هغه چې کوم دی نو ویسټ سیزونه او اضافي اوبه او اضافي مالګې او زهرجن سیزونه دا چې کوم دی نو وباسي. ټیک شو؟ دغه شان دی که موږ بوټي له راشو نو په بوټي کې خو ګرده نشته، نو هغه به څه چل کوي؟ نو هغې کې چې کوم زموږ سره سیزونه دي که نه، نو هغه د دې سایټوپلازم نه راځي دې ویکیول ته، په دې ویکیول کې جمع کېږي. نو مطلب زموږ سره چې کوم دی نو سایټوپلازم صفا کېږي، دې ته موږ څه وایو؟ ډیټاکسیفیکیشن، چې یعنې مطلب ټاکسیک سیزونه په دې ویکیول کې جمع کېږي. ټیک شو؟ دې نه علاوه انټراسیلولر ډایجیشن ان پلانټس، په پلانټس کې لایسوسوم نه وي. ټیک شو؟ لایسوسوم زموږ سره چې کوم دی انټراسیلولر ډایجیشن کوي، په سیل کې دننه ډایجیشن کوي. لکه څنګه چې موږ ووایو چې د دې فوډ ویکیول سره لایسوسوم راشي، ملګری شي ورسره، نو بیا دلته ډایجیشن وشي. نو په پلانټ سیل کې زموږ سره لایسوسوم نه وي. چې لایسوسوم پکې نه وي نو چې کوم دا ویکیول دی په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو انټراسیلولر ډایجیشن کېږي، ځکه چې په دې کې انزایمز موجود وي. ټیک شو؟ دغه شانتي آینز بیلنس ساتي، یعنی مطلب دا چې کله پکې د آینز او غیره کمی راشي نو دا چې کوم دی نو آینز ورکوي سایټوپلازم ته، او چې کله پکې د آینز سیواوالی راشي نو د سایټوپلازم نه آینز اخلي. ټیک ده که نه؟ یعنې مطلب کوم چې زموږ سره ډروز کرسټلز وغیره دي، په هغې کې زموږ سره د کیلشیم بیلنس مینټین ساتلو دپاره هغه موجود وي، هیلپ ورکوي، ځکه چې هغه د کیلشیم اکزلیټ نه جوړ وي. ټیک ده؟ ډیفینس اګینسټ هربیورز. هربیورز څه ته وایي؟ کم سیزونه چې ګیاګانې خوري، یعنې مطلب زموږ سره غواګانې چیلۍ وغیره دې ته څه وایي؟ هربیورز ورته وایي. نو دا غواګانې چیلۍ وغیره چې کله یو بوټي له لاړ شي که نه، او د هغه بوټي ورته څه نه څه مزاحمت شو کي، نو بیا واپس هغه بوټي له نه ځي. ټیک ده که نه؟ هغه بوټی واپس نه خوري، او چې کوم بوټی ورته څه مزاحمت شو نه کي نو هغه خوري. صحیح ده؟ نو دغه شانتي دا بوټي چې کوم دی نو دا د ځان دپاره د خپل وس مطابق هغه مزاحمت شو کوي. ټیک ده که نه؟ چې یعنې مطلب موږ ته څوک نقصان راونه رسوي. نو د هغې دپاره په دې کې ریفایډ کرسټلز او ډروز کرسټلز په دې ویکیول کې دننه موجود وي. هغه چې کوم دی نو لږ ډېر هیلپ ورکوي په ډیفینس کې اګینسټ د هربیورز. ټیک شو؟ ریفایډ کرسټلز نیډل لایک وي، داسې دغه په شانتې وي، ستنې چې کوم وي که نه، ستن د هغې په شانتې تیره تیره او نیغ نیغ وي، او چې کوم ډروز کرسټلز دي نو دا داسې ګول ګول شانتې وي، په یو ځای باندې موجود وي داسې. ټیک شو؟ دا د کیلشیم اکزلیټ نه جوړ وي، او دا د خپل وس مطابق ډیفینس شو کوي هربیورز ته. ټیک ده؟ other names of the vacuoles، یعنی مطلب د ویکیولز ته موږ نور څه نومونه ویلی شو. سټوریج هاوس اف د سیل ورته وایو. ولې ورته سټوریج هاوس اف د سیل وایو؟ ځکه چې په دې کې دننه اوبه سټور کېږي، فوډ پکې سټور کېږي، ویسټ پکې سټور کېږي. ټیک شو؟ ویسټ بین اف د سیل، چونکې موږ ووایو چې ویسټ پکې سټور کېږي، چې کوم ویسټ په سایټوپلازم کې موجود وي هغه د ویکیول ته ځي، نو په دې وجه باندې دې ته ویسټ بین اف د سیل هم وایي. بل واټر ټینک اف د سیل، موږ ووایو چې یعنې مطلب دا واټر هم سټور کوي او زیات مقدار پکې د اوبو وي، نو په دې وجه باندې دې ته واټر ټینک اف د سیل هم وایي. صحیح ده؟ سټور واټر، او د دې په وجه باندې ټرجیډیټي په دې کې راځي، سیل چې کوم دی نو نیغه کېږي بیا د پلانټ سیل. د دې نه علاوه اسمو ریګولیټر، دې ته اسمو ریګولیټر هم وایي، ځکه چې دا اسمو ریګولیشن کوي، یعنې مطلب واټر ریګولیټ ساتي د واټر مقدار، او د دې سره سره چې کوم سالټس دي، نمکیات وغیره، نو د هغې مقدار هم ریګولیټ کوي. ټیک شو؟ نو دا زموږ سره ویکیول دی چې دا یې ډیفینیشن شو، ډسکوري پریزنټ په چا کې وي، نمبر او سایز یې څومره وي د ویکیول، او مطلب زموږ سره په انیمل سیل کې څنګه وي، په پلانټ سیل کې څنګه وي، په پروټیسټ کې څنګه وي، دا یې ډایګرامیټیکل ریپرزنټیشن شو. دا چې کوم دی پکې دننه کنټینټس وي، دی کنټینټس ته سیل سیپ هم وایي. فارمیشن جوړیږي د څه نه؟ نو انډوپلازمیک ریټیکولم او ګالجي اپریټس نه، او دا زموږ سره فنکشنز شول. د دې نه علاوه ادر نیمز چې کوم دی نو مطلب نور نومونه باندې هم زموږ سره ویکیول یادېږي چې هغه دا دي. ټیک ده؟